هندوستان جرأت نشي کولای د هندوستان غلا زمونږ اوبو ته ده فوج به شاته موږ عوام به ټول د خپل فوج نه مخکې یو انډیا نه موږ په هیڅ چرم نه یریږو په دې دا جنگ به په پاکستان کې نه وي په دلی کې به مونږ کوو انشاءالله اینډ کا جواب پتر سے وخو ولا راغل خپل ځان به بلوخړه ګمانو په قسم په خدای کې کنه کېلګا قسم په خدای کې پرې رما او چې مې ولې چې رما بچی ته باقی د زمانہ خلاص شو نه कि जब भी बात आए आप किसी भी जमात से तल्लुक़ रखते हैं जैसे PTI है नून लीग है तरीके लब्बैक है पाकिस्तान के जब भी बात आए आप एक हो के हम इंशाल्लाह इंडिया का मुकाबला करेंगे और पूरे पाकिस्तानियों खास कर د پښتنو جذبات خو د خلکو ته معلوم هم دي او لیدلی هم دي او بیا به هم د انډیا خلاف به ویني انډیا نه چې هغه د انډیا هغه پلار هم راشي که نه نو په دې قوم باندې په سن 65 کې چې کومه دغه کړلی او چړاو کړی و چې څو ټینکونه خولې چوتې وي او کونه یې کته وي هېڅ هم نشي کولی نو موږ به انشاءالله د خپل پوځ او پولیسو سره شانه به شانه ولاړ یو او جو موږ هم وایو چې مړه یو پیره راشي چې پته هم ولګي زموږ به هم پته ولګي او د هغو به هم پته الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو کتونکو حبیب الله همدرد تاسو ګورئ انډس نیوز نیټورک کتونکو څنګه چې تاسو ته پته را چې د پرون راهیسې په پهلګام کشمیر کې چې کومه پیښه رامخې ته شوې او هندوستان هغه یو بانه جوړه کړې د هغې تور په پاکستان او پاکستاني ادارو لګی د هغې نه پس چې کومه سنتاس معاهده وه د هغې ماتول د هغې نه علاوه خپل سفیر بلل او بیا په هندوستان کې چې څومره پاکستانی دی هغې له د 48 ګنټو وخت ورکول او دا ویل چې د هندوستان نه وځئ یقینا دا د جنګ یو ماحول رامخې ته کېږي دا یو داسې ماحول رامخې ته کېږي چې په دې منطقه کې تاوتریخوالی راځي په داسې صورتحال کې چې پاکستان خپل سیاسي عدم استحکام ښکار دی د هغې سره نور بلها مسائل هم دي دغسې د نهرونو مسایل دغسې د فلسطین غزا مسایل او په دغه منځ کې بیا د هندوستان دغه هټدرمي دغه دمکۍ دغه دړکې یقینا چې دغه د اندېښنې وړ خبره ده او د هغې وجه دا ده چې دغه دواړه هیوادونه اټمي طاقتونه دي او که په دې منطقه کې د دغه اټمي طاقتونو ترمنځ دغه جنګ په رښتیا ونښلي نو یقینا چې دغه دواړو هیوادونو نه بلکې د دې پوره منطقې دپاره یو ډېره لوی ناورین یو ډېر لویه عالمیه کېدلی شي مټه سوات کې ولاړ یم دا وخت د مټې سوات د ولس نه به په دې حوالې سره پوښتنه کوو چې آیا دغه جنګ چې دی دیو د جنګ په حق کې دی او که نه او دویم دا چې که چېرته خدا نه خواسته په هر صورت هندوستان په پاکستان د حملې کولو دغه هټدرمي وکړي نو د دې خلکو به څه جذباتي سره د زموږ د آرمي زموږ د عسکري ادارو بیا زموږ د عوامي ادارو به په دې حوالې سره څه هلې ځلې د هغې به څه جذباتي دغه به ستاسو سره شریکوو موږ سره اوسئ زه خو اول غواړم چې د پاکستان او د انډیا چې کوم مسایل په باهمه خبرو سره ختم شي خو که چېرې په خبرو باندې مسلې نه حل کېږي نو موږ د انډیا نه هېڅ چرم نه یریږو زموږ د فوج سره زموږ د ادارو سره زموږ عوام ټول شانه به شانه د انډیا خلاف ولاړ دی زموږ فوج به شاته موږ عوام به ټول د خپل فوج نه مخکې یو انډیا نه موږ په هیڅ چرم نه یریږو په دې قسمه خبرو کې په دې قسمه دباوونو کې موږ د خپل ملک دپاره خپل جان هم قربانو خپل مال هم قربانو او زموږ پاکستانی مسلمانان عوام چې کوم دی دا صرف په دنیا باندې یقین نه لري دو په آخرت باندې هم یقین لري نو زموږ په دنیا باندې دومره ډېره پروا نه نو که د خپل ملک دپاره زموږ خپل جان قربانول راځي نو موږ خپل جان په یو ساعت کې خپل ملک دپاره پیش کوو نو انډیا دې په دې خوب غفلت نه بیدار شي چې د پاکستان مسلمانان زموږ نه یریږي د پاکستان مسلمان د انډیا نه په هیڅ حال هم نه یریږي د هغو د ګوتې جواب به په سوک باندې ورکوو انشاءالله که په دې منطقه کې جنګ رامخې ته شي څه ګڼې پاکستان به د هندوستان مقابله وکړي که څنګه اول په سر خو الحمدلله موږ ټول مسلمانان او موږ د ملک چې دی دا د کلمې په بنیاد سره آزاد شوی دی نو په واپس کې زمونږ کورنۍ خپلې څونه شخړې او څونه مسلې هغه څه خبر نه ده دا زمونږ د ملک مثال چې دی دا زمونږ ټول د یو کور مثال دی په دې کې که موږ د یو بل سره هر څه کوو خو چې بهر څوک راباسي هغه ته کې انډیا په شکل کې دی که د امریکې په شکل کې دی که د دنیا د هرې نړۍ په شکل کې دی د هر ګوټ نه څوک راباسي نو موږ د خپلو ادارو سره ښه شانه بشانه مخکې هم ولاړ یو اوس هم ولاړ یو او بیا به هم یو او انشاءالله د هغو نه به موږ مخکې یو هغه به راپسې او انډیا د چرته هم دا په دې غفلت کې د هغه ځان په دې کې د نو ده کوي هر ټیم دی د ځان یخ او بیدار ساتي که د ګل ګزار وکړو موږ به د بم ګزار کوو یاره موږ نشو برداشت کولی موږ دا نشو برداشت کولی پاکستان کې جنګ
ستا به څه جذبات دي چې هندوستان حمله وکړي؟ یاره بس چې سب د وسه کوشش کیږي کوو به الله د پاکستانیانو خاص کر د پښتنو جذبات خو د خلکو ته معلوم هم دي او لیدلي هم دي او بیا به هم د انډیا خلاف به ویني او دا خو د دې نه مخکې انډیا ډېر جنګونه راغلي ډېر حساب کتاب راغلي بیا هم د پښتنو الحمدلله ډېر لکه کردار په دې کې دی او انشاءالله چې دا به وي او دا به د دې خپلو ادارو سره ولاړي دا عوام هر قسمه مشکل چې راځي دا به ورسره ولاړي د پاکستان خاص کر پښتانه सबसे पहली बात तो जो इंडिया है ना वो पाकिस्तान के साथ जंग कर ही नहीं सकता। उसकी बड़ी वजह ये है कि एटमी पावर चल रही है, इंडिया भी एटमी पावर है और पाकिस्तान भी एटमी पावर, वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकता क्योंकि अगर वो एटमी पावर के साथ पाकिस्तान के साथ जंग लड़ता है तो पाकिस्तान पे वो हमला नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान लंबाई में ज़्यादा चौड़ाई में कम है। अगर वो एटमी पावर से धमाका कर भी देता है ना तो उसमें उसका इलाका ज़्यादा कवर होता है इंडिया का, तो वो धमाका नहीं कर सकता। दूसरी बात ये सिर्फ फेक बातें फैलाई जा रही हैं, वो धमाका या पावर से अपनी पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा। उसकी वजह ये वो फ़लस्तीन के दबार है, ग्रुप बंदी कर रहा है क्योंकि वो अमेरिका इंडिया और इसराइल ये आपस में ग्रुप बंदी कर रहे हैं, सिर्फ ये पाकिस्तान को दबा रहे हैं कि ये फ़लस्तीन के साथ खड़े ना हों। और ये सब मुसलमानों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जब भी बात आए, आप किसी भी जमात से तल्लुक़ रखते हैं जैसे PTI है, नून लीग है, तहरीक लब्बैक है, पाकिस्तान के जब भी बात आए आप एक हो के हम इंशाल्लाह इंडिया का मुकाबला करेंगे और पूरे ज़ोर से करेंगे। और इंडिया कभी भी पाकिस्तान पे धमाका नहीं कर सकता, इस बात की आप खबर रखें और इस बात से घबराना नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा, वो नहीं कर सकता। क्यों? कि उसके पास इतने ताकत ही नहीं है, वो सिर्फ दबा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ खड़ा ना हो। खबर खुदा रहा जब ने इत्तेफाक इतिहाद पकार दे सीधा जो टोल यू शो यू की गुना पैसा वरसी दे टोल यू के पकार दी او که جنگ ونخلي نو نشي کولای مقابله ځکه چې د ایمان جذبه ده پښتانه صحیح ده یعنی د پښتنو د مخې هندوستان چې دی چې زمونږ لاس په بربهي سوم نه دی ځکه چې مخکې هم قربانیانې ورکړلې چې ته څومره تاریخ ګورې د پښتنو قربانیانې پرتې دي یاره سیبه لکه را څنګه چې وینو داسې وینو که نه لکه نو د خپل دشمن سره څنګه کار پکاري سم کار ورسره پکاري هغه چې کله د پسې بړې نه والي بیا پسې مه خو چې بړې د پسې ووالي او ویې ته نور پکې لاسه دې خلکو له پکار چې خپل ځان ویني خپل ځان به هم نه خس کوي داسې فساد به ورسره وکړي چې لږګانه دا خلک چې په ځان پوهېږي نو دې سره به سم چل کوي پکار دا خپل دشمن ویني او ځان پرې وخړه کړي او یا غل وخړه کړي زما خو دغه ایمان دی چې داسې زور مې لاس ته راغی نارسته به پرې ونه کړم چې دا هندو دی که مسلمان دی بیا خپل ځان به پرې وخړه کړم په قسم په خدای کې نه کړه قسم په خدای کې پرېږدم چې مې ولید چې رما بچي ته باقي او د زمانه خلاص شو نو بس د کلمې طاقت دی خپل کوشش وکړو ان شاء الله الله به وي موږ نشواله بس خپل طاقت به استعمالو او ان شاء الله غیر مزه بدی او الحمدلله مسلمانان یو وهو به ان شاء الله جسون زموږ کیږي وو به او جنگ به ان شاء الله خبر پور کو خدای خیر کی او چیرې بیا وکړو ان شاء الله نه بنه وای او جی بیا وکړو خامخا وکړو جی بیا بنه شاته کیږي ان شاء الله او نو دا خو تاسو ته پته ده چې د 15 او یا کالونه د انډیا په موږ پسې داسې ګواښېږي راګواښېږي خو نه موږ وطن بالکل تیار یو یوازې پوج نو موږ به انشاءالله د خپل پوج او پولیسو سره شانه به شانه ولاړ یو او جو موږ هم وایو چې مړه یو پیره راشي چې پته هم ولګي زموږ به هم پته ولګي او د هغو به هم پته ولګي او نور انشاءالله موږ مسلمانان یو هغه هندوان یا په موږ باندې چرته هم بری نه خوري انشاءالله سرغاښ به زموږ هم ماتېږي خو د هغو نه به هم سزا نیمګړی کوو داسې به نه وي انشاءالله موږ ایټمي طاقت یو لکه داسې خلک به خبرې کوي خیر دی دا خو د هر سړي خپله نظریه خو نه زموږ سره چې کوم فوج دی او د هغه نه هغه ځان په دنیا کې خپل یو نوم لري داسې د انډیا د فوجیانو په شان خو نه دي که نه هغه ټولو دنیا ته معلومه ده که موږ ووایو که ونه وایو د دې خو حاجي صاحب ملګری داسې کار دی که نه چې د انډیا پلار هم عمله نشي کولی یوه خبره او الحمدلله د پاکستان په اسلامي دنیا کې داسې فوج دی داسې فوج دغه فوج دی موږ خو د هغو شاته ناست یو هغه به جنګېږي د هغو شاته به موږ یو مخکې به زموږ دغه روڼی دغه فوجیان او الحمدلله که د میزایلو نومونه د تشمار کم شروع کم نو دا به موږ سله ساتو او دا موږ جوړ کړي سره دي دا یې صحیح وخت دی تا واورېدو چې هغه وایي اینډ کا جواب پتر سے و خو وخوله راغل دی انډیا موږ سره نشي کولی جی زموږ کوچ ډېر مضبوط دی او انشاءالله موږ ولا شکست ورکولی شو ټیک شو
او مونږ سره کلمه زور دی جی کلمه پوه شوې او هغه مونږ سره نشي کولی که چېرته د دې دواړو ملکونو ونښلي یو زمونږ به څه پوزیشن په دا وخت کې چې پاکستان بلا خپلې اندروني مسلې هم لري خو که دا جنګ ونښلي د دې رزلټ تا ته څه ښکاري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اوله خبره دا د همدرد صاحب چې وایي غني بابا یو شعر دی وایي هغه څه مومن وي چې جذبه د کافر نه لري وایي زهر 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 دی شراب چې خمار نه لري. اصلي خبره دا ده هندوستان جرأت نشي کولی د هندوستان غلا زمونږ اوبو ته ده اصلي خبره اوبو ته غلا ده. بله خبره دا ده چې هندوستان په سفارتي ذریعه باندې په پوره ناکامه دی. دلته کې دهشتګردي کیږي او کاش چې زمونږ عوام افواج پاکستان ته ګوته نسي چې دا دی کوي په دې کې راو ده په دې کې موساد ده په دې کې نورې CIA ده په دې کې نورې ایجنسۍ دي هغه دا دهشتګردي کوي زمونږ عوام د سیاستدانانو په خوله باندې افواج پاکستان ته ګوته نسي. دا خو اهم خبره دا ده چې زمونږ اندروني انتشار د سیاستدانانو د لاسه دی یو اهم خبره. بله خبره دا ده چې زمونږ اقتصاد دومره د دې اندروني انتشار په وجه باندې قطر راغلی چې موږ د دشمن د مقابلې جوګه نه یو. نور افواج پاکستان د پاکستان عوام دا غیور عوام دی د هندوستان موږ ته په بدو سترګو اړو کتی نه شي د هغه نه زموږ ټکنالوژي ښه ده د هغه نه زموږ هتیار ښه دي د هغه نه زموږ پوج ښه دی د هغه نه زموږ فضایي ښه ده خو کاش چې موږ څومره ضلالت مومو د سیاستدانانو د لاسه مومو د خپلو سیاستدانانو د لاسه که نه راشه دروغ رمټ ملک دی پیټرول زمونږ سره دی ګیس زمونږ سره دی کوله زمونږ سره ده ځنګلات زمونږ سره دي سونه زمونږ سره ده مجوهرات زمونږ سره دي پوکراج زمونږ سره دي زمرد زمونږ سره دي اوبه زمونږ سره دي کمی د څه دی کمی زمونږ د لیډرشپ دی چې لیډرشپ نشته انډیا نه چې هغه د انډیا هغه پلار هم راشي که نه نو په دې قوم باندې په سن 65 کې چې کومه دغه کلې او چړاو کلی و 600 ټینکونه خولې چوتې وي او کونه یې کته وي هېڅ هم نشي کولی دوا کوه یاره دغه جوسې بیا خو به کوو که نه او نو چې هغه دغه کې بیا خو موږ هم کوو به ټوله پکار ده چې به وکړو مخنیوي خو به کوو که نه یعنې د هغې که جنګ وکړي مقابله کولی شو نو خامخا به یې کوو څنګه به نه کوو ټول ناول خو شروع خو موږ کوو پر دې قصو باندې بل سړی خو نه کوي که نه که دا نور خلک ګوري نور خلک بیا تښتي په دې قصو نه خو بیا کم شر غوایمې یا قیسې دغې هر څه په موږ یې په بل سړي خو نه بیا چې مقابله به یې کوو خامخا به یې کوو. ما هندوستان ته دا پیغام دی دا غلطي دې چېرته ونه کړي او د انډیا په هندوستان کې به په د بوتانو په دغه کې به ګنګړي هم ونه شرنګوي زموږ نه او دا جنګ به په پاکستان کې نه وي په دلی کې به مونږ کوو انشاءالله او جی حاجي کتونکو دا د مټې سواد د دغه ولس جذباتو تاسو د دغه جذبات واورېدو د هغې په وینا اول خو پکار نه ده چې په دې منطقه کې جنګ یا په دې منطقه کې شر یا داسې ناورین رامخې ته شي خو که هندوستان دا غلطي وکړي چې په پاکستان باندې هغې د حملې کوشش وکړو نو د پاکستان ټول ولس به د خپلو ټولو ادارو نه مخکې د دغه هندوستان د فوج د هندوستان په صحیح توګه مقابله کوي او د دې په وینا دا جنګ به په پاکستان کې نه بلکې دا جنګ به بیا موږ په دهلي کې کوو دغه خلکو خپل هغه جذبات زموږ سره شریک کړل چې تاسو وکتو هیله لرم چې دغه پروګرام به ډېر زیات خوښ شي د دې سره خپل کوربه حبیب الله همدرد او مرګري رپورټر رحیم یوسفزی او کیمرامین ماس خان تور کې اجازت د لوی الله په امان.